شمسه سمسه شمسه 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 سمسه شمسه شمسه. تور چای نیم پاو شین چای 3 پاو. تور چای نیم پاو شین چای 3 پاو. تور چای نیم پاو شین پاو 3 پاو. زه به تا نه یو ذهني پوښتنه وکړم نو اماده یې چې ځواب راکړې. شمسه 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 شمسه. قدرمنو لیدونکو نن د سخرود اړوند چارباغ کلي ته راغلی یم. دلته به موږ د ځوانانو سره خبرې اترې او د دې ذهني ازمایښت کوو. هغه څه شی ده چې ته تړې تا تړي. شمسه سمسه زر شمسه سمسه. زر زر ما ته لاس کراته وویل ډک ټیم تش ټیم. ډک ټیم تش ټیم ډک ټیم تش ټیم ډک ټیم تش ټیم ډک ټیم. د هجران سټډیو یوټیوب چینل قدرمن لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ د صحت او د عافیت جامې به پر تن ولرئ. قدرمن لیدونکو نن د سخرود اړوند چارباغ کلي ته راغلی یم. دلته به موږ د ځوانانو سره خبرې اترې او د دې ذهني ازمایښت کوو. زموږ دغه خپرونې یو تفریحي بڼه لري چې موږ به د ځوانانو نه ذهني پوښتنې کوو او د ذهني پوښتنې تر څنګ موږ به یو داسې یو جمله ورته وایو چې هغه جمله به دوی موږ ته 10 ځلې تکراروي. نو زمونږ تر اخره پورې ملتیا وکړي. دلته به موږ د ځوانانو سره خبرې اترې او ګپ شپ لګوو. او یو یادوري به دا وکړم که چېرته مو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانو ته لایک ورکړئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانو تاسو ته په وخت در ورسیږي. د خپرونې کوربه زه عزیز حیات او د کمرې په برخه کې را سره انجینر صاحب عنایت الله ظهیر ملتیا کوي. قدرمنو لیدونکو دلته تر څنګ را سره دوه ځوانان ولاړ دي چې د دوی نه به پوښتنه وکړو چې دوی په روزمره ژوند کې په کومو کارونو باندې مصروف دي او د دوی دغه د زراعت حاصل څه کال څنګه و د دوی په اړه باندې به دوی موږ ته خپل نظر را شریک کړي. لومړی راځو دلته تر څنګ مې دلته یو ځوان ولاړ دی. دې سره به لومړی خبرې وکړو چې دی د خپل ځان راته راوپېژني چې دی څوک او دلته په کوم کار باندې دی مصروفه دی. محترم وروره خپل ځان راته راوپېژنه. نوم دې څه شی دی؟ سلام علیکم. نوم مې نور رحمان ده او د همدې ځای اوسېدونکی یم. دغه مځکه د پټیم دي. بس دلته ګلپیان هم کرلي ده، غنم دي، شوتلې دي
بس همدلته ژوند کوو. ښه په دې پټو کې تاسو انتقالي کوئ؟ هو دیکاني کوو. دا پټي مو خپل دی که نه؟ دا اجاره دیکانۍ معلوم دي. په اجاره دیقانې هم نیولې دي. السلام علیکم، نوم مې ظریف ده او چارباغ کې اوسېږم. دغه بسیمه کې دغه کارو ګلپیان او غرم دي، همدغه کې مصروف یم دغه کارو. ښه په دیقانې کې تاسو مصروف استئ؟ هو همدې کې مصروف یم. دا دې پټو کې څه کال هم څه کرلی دي؟ والا همدغه ګلپیان هم کرلي او غنم دي او لیړوګان هم کرلي او خلاص او پیاز هم کرلي دي، دغه شیان کرو پکې. یعنې د ګلپیانو حاصل څه کال څنګه و، ښه و که نه؟ والا ښه ګزاره یې وکړله، اما تاوان ماوان یې وباسه او څه پیسې هم پکې پاتې شوې. د مشره که د تیر کال په نسبت موږ ته ووایې څه کال یې دغه حاصل مو وسو، بارانونه هم څه کال ډېر وشو چې د حاصل څه کال یې ښه و که پروس کال یې ښه و؟ یاره انشاءالله سږ کال یې ښه و. څه کال یې ښه و که نه؟ ځکه بارانونه ډېر و. بارانونه وشو د اخره کې بس فصلونه ورسره ښه تازه شو. او تاسو په دې روزمره ژوند کې غیر د دې دیقانۍ نه علاوه نور څه کارونه هم کوئ که نه یوازې هم دغه دیقانۍ کوئ؟ والا ولې نه کوو چې کاروبار پیدا شي، دیاړي لاس مزدوري کوي ورسره، خپل ژوند هم مخې ته وړی ورسره. قدرمن لیدونکو تاسو دې دواړو ځوانانو خبرې واورېدلې چې څه کال یې وایي دغه فصلونه ډېر ښه و د تیر کال په نسبت باندې، ځکه څه کال بارانونه ډېر وشو، کیدای شي دوی فصلونه به ښه حاصل ورکړی. نو زمونږ دغه خپرونه قدرمن لیدونکو تفریح خپرونه ده، موږ غواړو د ځوانانو سره ګپ شپ او د دوی سره به خبرې اترې کوو او موږ به یو ذهني ازمایښت کوو د دوی نه، ذهني پوښتنې به کوو. که چېرته موږ سره په خپرونه کې ګټونکي شول نو د خپرونې د خوا نه دوی ته یوه جایزه ورکول کېږي، او که چېرته موږ سره ناکام راغله نو په خپرونه کې نو دوی ته جایزه نه ورکول کېږي. دلته یو د ځوان سره موږ یو څو پوښتنې وکړو، که چېرته موږ ته ځواب راکړه خو دا د خپرونې ګټونکی دی. موږ به یو ذهني پوښتنه ستانه وکړو، خوښه دی، او که غواړې چې یوه شماره درته ووایي هغه شماره وار به ته موږ ته یوه جمله لس کرته تکراروې. څنګه کوې؟ بس پوښتنه وکړه، ذهني پوښتنه وکړم که نه شماره وار په جمله درته ووایم؟ ذهني پوښتنه وکړه. ذهني پوښتنه درنه وکړم. ښه، ذهني پوښتنه په دې ډول ده، هغه څه شی ده چې سر خلاص غوږونه پاتې کېږي؟ سر خلاص غوږونه پاتې کېږي، دا خو به چینکه نه وي. چانکه خو نه ده. ته ووایه مشره. والا دا ماته نه راځي. پوه نه شوې؟ په دې ذهني پوښتنه پوه نه شوې؟ نه والا په دې خو پوه نه شوم. ښه زه یو بل شی به درته ووایم، هغه به په شماره وار ډول ماته ووایه، صحیح ده؟ دا به راته ووایه چې تور چای نیم پاو، شین چای 3 پاو. دا به لس کرې د زر زر راته وایه. تور چای نیم پاو، شین چای 3 پاو. تور چای نیم پاو، شین چای 3 پاو. تور چای نیم پاو، شین چای 3 پاو. تور چای نیم پاو، شین پاو 3 پاو. قدرمن لیدونکو په خپرونه کې موږ سره دا ځوان پاتې راغی، ځکه دغه جمله شماره وار یې مو نه ویلې او هغه ذهني پوښتنه یې هم حل نه کړ. نو ډېره مننه کوو د تاسو نه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوئ. نو د هیوادوالو ته مو پیغام څه دی، څه پیغام لري ځوانانو ته؟ بس کارونه خو نشته، باید چې موږ ته حکومت کاروبار جوړ کړي. کاروبار نشته، خلک ځوانان بس څوک ګرځي را ګرځي، بس شی وکړي، نو کاروبار نشته. یعنې د دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ او تاسو د کاروبار زمینه مساعده کړي، کاروبار دې راته جوړ کړي. او دولت نه دا غوښتنه چې کارخانې جوړ کړي، دا غریبانان پکې مصروفه کړي، کاروبار یې جوړ شي، لا نه بین جوړ شي. سمه ده، ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو د دوی غوښتنه د دولت نه دا وه چې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده شي، مثال شرکتونه، کارګرخانې شیان ورته جوړ شي تر څو دوی په کارونو باندې مصروف شي. تاسو دواړو نه ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوئ او موږ سره مو خپرونه ترسره کړه. خیر اوسې، مننه. نه مننه چې موږ ته وخت راکړو، موږ تاسو سره مرکه وکړله. کور مو ودان سلامت اوسئ، خیر اوسئ. دلته یو ځوان ناست دی چې موږ به د دې سره خبرې وکړو چې د دې په روزمره کاروباري ژوند کې دی په کوم کارونه باندې. وروره که لږ پاڅېږې ودرېږې ډېره مهرباني به دې وي. قدرمنو تر څنګ را سره یو ځوان ولاړ دی چې د ده نه به پوښتنه وکړو چې دی په کوم کارونو دلته مصروف دی
او د دوی دغه حاصلات سږکال څنګه او څنګه نه دي. راځو د دوی سره لومړی د خپل ځان راته راوپېژنئ چې دی څوک او په کوم کار باندې دلته مصروفه و. نوم یې محمد حضرت ده. نوم دی محمد حضرت ده. تخلص لرې؟ همدا د تخلص همدا محمد حضرت. محمد حضرت کوچی. کوچی؟ ها ډېر ښه. قدرمنو دی کوچی دی او دی په کوچي باندې تخلص یې هم کوچی دی، نو دته به مونږ کوچی ماما وایو. ښه کوچی ماما ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند خو ښه تېرېږي. کاروبار څه کال یې فصلونو کې کوم کوم شیان کرلي دي؟ ګلپیان هم کرلي دي او پیاز هم کرلي دي او ډېرې خشاوي غواړي وله. خشاوي سخت کار دی یعنې. قدرمنو د دې د خولې نه تاسو خبرې واورېدې چې یعنې دهقاني ډېر سخت کار دی. واقعیت چې اسانه کار نه دی، یعنې ډېر سخت کار دی. لږ به داسې ودرېږو چې دغه د دې ویډیو د پریم نه ونه وځو، لږ به دې غاړه د شي بس دغسې صحیح شو اوس. ښه نو د دې حاصلاتو په اړه موږ ته ووایه چې دغه څه کال تاسو ګلپیان کرلي وو، چې دغه ګلپیانو حاصلات موږ ته ووایه چې څنګه وایه کوم ګټه یې درته وکړه که نه تاوان یې ډېر وکړو؟ ګټه پکې نشته ده. ولې ګټه څنګه پکې نشته؟ تاوان شته او ګټه نشته پکې. نه یعنې زحمت پکې ډېر زیات دی. او ډېر زحمت لري. دا پټي مو خپل دی که نه په دهقانۍ باندې پکې کار کوئ؟ په دهقانۍ باندې. په دهقانۍ دی. ښه ورور زمونږ د خپرونې دغه طرحه چې دا د ذهني پوښتنو ته ځانګړی شوی دی چې موږ به دلته د ځوانانو سره خبرې هم کوو، د هغې سره ټوکې ټکالې او بیا د هغې ذهني پوښتنې. زه تا نه یوه پوښتنه کوم، ته دې پوښتنې ته آماده یې چې ځواب راکړې؟ کولی شې؟ هو. نو زه تا نه یو پوښتنه کوم، ته به ما ته هغه جمله لس ځلې تکراروې په خپله خوله باندې، صحیح ده که نه؟ ښه ته داسې ووایه چې شمسه سم شه. دا به لس کرته راته وایه. شمسه سمسه شمسه 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 سمسه شمسه شمسه. خپرونه کې پاتې راغی ځکه ده دغه جمله پوره ونه ویلې، نو دې ته ما وویل چې ته ووایه سم شه شمسه سم شه، لس ځلې ووایه خو ده ونه ویلې. یو بله ذهني پوښتنه به درنه وکړم، صحیح ده که نه؟ ښه ته راته ډېره اسانه پوښتنه ده. هغه څه شی دی چې په تبر نه ماتېږي خو په پاپړ ماتېږي؟ څه خبرې والله پوه نه شوې؟ ډېره زیاته مننه. کور مو ودان سلامت اوسئ چې راغلې موږ سره په خپرونه کې مو برخه واخیستله. نو زه دلته به د نورو ځوانانو سره هم خبرې اترې لرو، د هغوی سره به ټوکې ټکالې ګپ شپ به لګو. دا خپرونه وګورئ. قدرمنو لیدونکو دلته یو ځوان په دې پټو کې لګیا دی کار کوي. موږ به لاړ شو د دې سره د زړه خوال او د دې سره به مرکه وکړو چې دی په کوم کار باندې بوخت دی. لیدونکو د ځوان سره به خبرې وکړو. دا به لږ وروره لږ دغه ځای ته راشه وبخه نو ستړی مه شې. جوړې قراري ده ښه وروره په لومړي سر کې که ته لږ ځان دې لیدونکو ته معرفي کړې. زه عبدالرحمن یم د سرخود ولسوالۍ چارباغ صفا. ښه د چارباغ صفا کلي اوسېدونکی او پیله مونږ خو ولیدې چې په دې پټو کې لګیا وې کار دې کولو په څه کار باندې بوخت وې؟ دغه صابو کومه دا د تبې او د مرضیا دغه مرض دپاره ښه ده دا باندې چې یوسم ماشومانو دپاره. ښه یعنې دا د صابه کې هغه کې دوا ترې نه جوړی؟ دوا ترې جوړه. ډېر ښه. او نور په کوم کارونو باندې روزمره دلته تاسو مصروف هستئ؟ یاره همدغه ترکاري ده دغه مال ده او رش کرولې به میده کوه ماشین ورته لګولی میده وي دغه فصل ده. ښه مالداري لرئ؟ او د
څومره وخت کېږي چې تاسو په دغه کلي کې یا دغه ساحه کې تاسو ژوند کوئ؟ یاره زما خپله خو 20 کاله کېږي همدلته پیدا شوی یم او د پلار هم ډېر کېږي. ښه په همدې چارباغ کې د 20 کاله کېږي چې ژوند کوئ؟ کې و والا ډېر کافي وخت دی نو 20 کاله. ښه محترمه زمونږ دغه خپرونه چې د تفریحي بڼه لري، دغه تفریحي بڼه په دې رقم ده چې موږ د ځوانانو سره خبرې اترې د دوی د ژوند مشکلات او بالاخره د دوی د ژوند جالبې خاطرې اورو. نو که د ژوند یوه جالبه خاطره د موږ سره شریک کړي، د ژوند کې د کومه جالبه خاطره تېر شوې که درته یاد وي؟ خاطرې خو راته نه یادې. ښه یا خاطرې ته نه درځي؟ یو ټوکه مو درځي؟ نه راځي. او تعلیم خو دې کړی که نه؟ تعلیم مې نه ده کړی. تعلیم دې نه ده کړی؟ تعلیم هم کړی وای که نه موږ بدلته وو. ښه زمونږ دغه خپرونه چې ده دا یو تفریحي بڼه لري. زه به تا نه یو ذهني پوښتنه وکړم، نو اماده یې چې ځواب راکړې؟ او ذهني پوښتنه هغه څه شی ده چې ته تړې تا تړې؟ دا څه شی ده؟ ته تړې تا تړې. روژه روژه خو نه ده. نه روژه نه ده. ته تړې تا تړې تا هم تړې. نه پوه نه شوې. ښه زه یو بله جمله به درته ووایم، هغه به ماته شماره وار ووایې. صحیح ده؟ صحیح ده که نه؟ که هغه د زر به یې وایې راته یو جمله زر ته یم 10 کرتی به ته زر هغه تکراروې. صحیح ده؟ ته ما ته داسې ووایه چې شمسه سم شه. زر به وایې 10 کرتی. شمسه سم شه. زر شمسه سم شه. قضا دا ووایه ډک ټیم تش ټیم. ډک ټیم تش ټیم. ډک ټیم تش ټیم. ډک ټیم قدرمن لیدونکو دا په خپرونه کې موږ سره پاتې راغی او دغه پوښتنې چې کومې وې دا یې موږ د حل نه کړ. نو د ژوند یوه جالبه خاطره دې موږ ته ونه ویلې، یو ټوکه دې مو نه ویلې. اوس یو پیغام ورکړه ځوانانو ته. د پیغام څه د هغه ځوانان چې مثال بې تعلیمه دي او تعلیم نه لري که نه، هغوی ته د څه پیغام دی؟ هغوی دې سم سم په لاره ځي او چا سره د جنجال کوي نه کوي او خپل کارونه دې کوي. او څوک چې تعلیم نه پاتې دي هغه د خپل حوصله کنټرول کړي. آفرین. قدرمن لیدونکو د دې ځوان خبرې تاسو واورېدلې چې یعنې کوم ځوانانو چې تعلیم نه دی کړی هغه باید خپل حوصله په ځای وساتي او هغوی د خپل حوصله باید سمه کړي او منظم د په لاره تګ او رفتار د چا سره لانجې او دا شان نه کوي. نو ډېر ښه یو ښه پیام یو میسج خلکو ته ورکړه. له تا نه ډېره زیاته مننه. او صحیح په لاره دې راشي، لوفري دې نه کوي او چاکو دې نه ګرځوي، بکس پنجه دې نه ګرځوي، چاته دې نه نغزا نه کوي. 2 ورځې به بکس کړی او ځان به نه نښ کوي. یعنې ورزشکارانو ته دا پیغام دی. صحیح ده. رښتیا هم درنو لیدونکو ځینې ورزشکاران داسې دي چې د ورزش نه غلط استفاده کوي او 2 ورځې ورزش ته تمرین ته لاړ شي، بیا نو یا پیسې جګه کړي او یا مثال بکس پنجه او چاکو دغه شان ځان سره ګرځوي. نو د دې ځوان دغه پیغام دغه خلکو ته دا دی چې بیا دغه کارونه دې نه کوي او مثال یې په خپل لاره دې ځي او راځي، چا سره دې کار نه لري. تا نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوې او موږ سره دې مرکه وکړه. کور مو ودان سره. قدرمنو لیدونکو زما تر څنګ دلته یو ورور ولاړ دی چې د دې نه به هم پوښتنه وکړو چې دی چیرته روان او په کوم کار باندې مصروف دی. نو لومړی وروره خپل ځان راته معرفي کړه. د نور لیدونکو اول خو ستړی مه شئ. نوم مې ګلرحمان ده، د لغمان ولایت یم، د الینګار ولسوالۍ یم. دلته اوس مکتب نه زه راغلم. د لغمان ولایت یې؟ الینګار ولسوالۍ د الینګار. اوس ته مکتب ته تلوي؟ او مکتب ته تلم. کوم مکتب کې و؟ عبدالرحمن پژوا کالي لیکم. دا په کوم ځای کې قرار لري؟ دا دوسرکې د ریاست ته مخامخ. دوسرکې ده؟ او دوسرکې د ریاست کانال چې ده د مخامخ. او څویم ټولګي کې و؟ زه 10م ټولګي یم. 10م کې؟ څویم نمره یې؟ زه 3م نمره یم. 3م نمره یې؟ ښه.
زمونږ ورورو دغه خپرونه چې ده تفریحي بڼه لري، موږ د ځوانانو نه پوښتنې کوو، ذهني پوښتنې، نو او بیا د هغې تر څنګ که چېرته موږ ته ذهني پوښتنه ځواب را نه کړو نو موږ بیا ورته شماروار یوه جمله ورته وایو چې موږ ته هغه جمله 10 ځلې دی تکرار کړي. نو ته کوم یو ته ماده یې؟ هر رقم چې ته وایې ذهني پوښتنې ته ماده یې؟ شماروار کولی شي؟ ته ما ته یو شماره یو جمله زه درته وایم ته هغه ما ته 10 ځلې تکرار کړي. صحیح دی؟ ته به دا راته ووایې چې شمسه سم شه. شمسه 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 سمسه شمسه سمسه شمسه سمسه شمسه سمسه شمسه سمسه شمسه سمسه شمسه شمسه. آفرین، ډېره زیاته مننه. او یو ذهني پوښتنه به هم درنه وکړم. صحیح ده؟ ذهني پوښتنه په دې ډول سره ده چې هغه څه شی دی چې ته تړې تا تړي؟ ته تړې تا تړي؟ د کمرې ته لږ وګوره، سوچ پې وکړه. ته تړې تا تړي. او یو بله ښځه او بله به درنه وکړم، هغه څه شی ده چې هم یې حلالوي هم ورته ژاړي؟ هغه پیاز ده. آفرین. قدرمنو لیدونکو، ځوان موږ سره په خپرونه کې ګټونکی شو، ځکه هغه کوم شی دی چې هم یې حلالوي هم ورته ژاړي هغه پیاز دی. او ده وویل او یو دانه کې پاتې راغی. نو وروره دې ځوانانو ته دې اوس پیغام ووایه چې ځوانانو ته څه پیغام لري چې ځوانان باید کوم کارونه ترسره کړي؟ ځوانان باید دا وکړي که موږ د نړۍ ته د قلم په مخکې لاړ شو موږ ډېر هېوادونه مات کړو، او که د توپک په نیت باندې موږ لاړ شو نو موږ هېڅ شی نه تل پاتې راویو. ډېره زیاته مننه. د دې ورور خبرې تاسو واورېدلې چې د قلم د ارزښت په اړه باندې خبرې وکړې چې یعنې قلم څومره طاقتور شی دی چې یعنې موږ کولی شو د قلم سره نړۍ ته ماتې ورکړو. له تا نه ډېره زیاته مننه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شو او موږ سره د مرکه وکړه. ځان سلامت. قدرمنو لیدونکو، دلته یو ځوان لګیا دی په دې پټو کې کار کوي، نو د دې سره به هم مرکه وکړو چې دی په کوم کار باندې مصروف دی. وروره که مهرباني دې وي لږ راپاڅېږې دلته. اول خو ستړی مه شې، لاس دې راکړه. څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ نږدې شه دغه کمرې ته چې څنګه یې ښه یې جوړ یې؟ الحمدلله ښه یې ورځ. صحت ده؟ څنګه خاندې او څنګه په دې پټو کې ناست یې؟ څه دې کوو؟ مصروف یې په کار کې؟ خشاوه مې کوله دلته. خشاوه دې کولو؟ دا چی شي خشاوه کوي؟ موږ کې خشاوه کوو. اوږ هم کرلې. او په کوم کار کې مصروف یې نور غنم کرو، ریب ګلپیان کرو، وخوی او دغه پیاز دې کرو. یعنی دهقاني کوي نو؟ دهقاني کوو. دهقانۍ نه بعد نور کوم وظیفه کوم بل څه کاروبار لرې که نه؟ بل کاروبار خو ولا نشته، د دغه دهقاني غنم کرو، شین دی او ریب همدا دی، بل نه چې یعنی نور کارونه نشته، غیر د دهقانۍ نه بل کار نه دی. تعلیم مکتب شته نه؟ نه کوم نشته. مکتب دې نه دی ویلی؟ ولې نه وی مکتب؟ مکتب ته نه پرېږدي. نه هم پرېږدي که خپله نه وی؟ نه هم پرېږدي. پلار دې نه پرېږدي؟ دا ولې خلک نن سبا تعلیم کوي چې اولادونه مې ثمرې ته او ځای ته ورسېږي، تاسو پرېږدي نه؟ ته ووایه زر پیسې وګټه. د پیسو لپاره د تعلیم نه کوي. دا راته ووایه چې د ژوند یوه جالبه خاطره دې لیدونکو ته ووایه چې څه جالبه خاطره در سره وي په ژوند کې داسې یوه خاطره تېره شوې چې د خندا هغه وي. یعنې زما تېره شوې اوسه پورې کوم جالبه خاطره؟ څه به ووایم؟ جالبه خاطره یعنې نه تېره شوې په ژوند کې دی، په یاد دې نه راځي؟ زمونږ دغه خپرونه چې ده یو تفریحي بڼه لري. په دې تفریح خپرونه کې موږ د ځوانانو سره خبرې کوو او د هغوی نه ذهني پوښتنې کوو. تا ماده یې چې زه تانه یو ذهني پوښتنه وکړم؟ ماده یم. ذهني پوښتنې ته ماده یې؟ زه به تانه یوه پوښتنه وکړم ذهني. هغه څه شی ده چې ته تړې تا تړي؟ دې خو نه ښکاري. خو تا وویل چې ما نه ذهني پوښتنه وکړه که نه؟ ونه شوې دی. زه یو بله پوښتنه به درنه وکړم شماروار. هغه به راته 10 کرته په تکرار وایي. صحیح ده؟ یو شماره به یو جمله درته وایم هغه به ته موږ ته 10 کرته زر زر تکراروئ. صحیح ده؟ ویلی شي؟ زر زر ما ته 10 کرته ووایه. ډک ټیم تش ټیم زر زر. ډک ټیم تش ټیم 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 ډک ټیم. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، دا ځوان موږ سره په خپرونه کې ګډونکی شو. خو ذهني پوښتنه ونه ویلی. البته دغه جمله یې وویله چې کومه جمله ده چې 10 کرته تکرارېږي دا یې صحیح ډول سره وویلی. نو څه پیغام لري ځوانانو ته چې ځوانان باید څه وکړي؟ تعلیم وکړي
څه کاروبار وکړي باید چې ځوانانو ته ښه کاروبار برابر شي، کاروبار وکړي سم صحیح، او تعلیم وکړي، خپل کار باندې بوخت شي. صحیح ده، یعنې ځوانان دې په تعلیم ته مخه وکړي او کاروبار دې وکړي، وزګار دې خپل وخت نه کوي. خپل کار دې وکړي. ډېره زیاته مننه ستانه چې موږ سره په خپرونه کې حاضر شوې او دلته دې موږ ته وخت راکړ. کور مو ودان، سلامت اوسئ. قدرمنو لیدونکو، دا و زموږ نننۍ خپرونه چې په چارباغ کلي کې تاسو چمتو شوې وه. تر بیا چې زه عزیز حیات او د کمرې په برخه کې را سره انجینر صاحب عنایت الله ظهیر ملتیا کوي. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ. د الله په امان.